السلام علیکم ملګرو، امید ساتم چې ټول ملګري بخیر د ژوند په خو ساعتونو کې به یو ځل بیا زه یم ستاسو سرور ستاسو ملګری میا اکرم علي د خپل یوټیوب چینل اکرم علي 107 نه کم ملګري چې زمونږ چینل ته په اول ځل راغلي دي هغو مهرباني وکړئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې د ملګرو سره شیر کړئ. نن درته خپل دغه یو څو نوې او زړې ټپیزې وړاندې کومه خصوصي مسافرو دپاره نو امید ساتم چې ټول ملګري به ترې خوندونه واخلئ. ته مسافر د کلي لاړې په سوړ سحر د کلي لاړې ته دومره زر د کلي لاړې په زړه پر هر د کلي لاړې زه به ژړا ستا د راتلو پورې کومه مسافرۍ پورې مې خاندي په بې وسۍ پورې مې خاندي په دې ځوانۍ پورې مې خاندي په مجبورۍ پورې مې خاندي وخت به راځي بیا به مې ګوري نه به یمه وړوکی یار مې هوښیار نشو مسافرۍ نه قلار نشو زړی د ښار صبر نشو خلاص د بې وسۍ د پیغور نشو ځکه ژوندون د کور لري او تېروي نه مسافرۍ نه به قلار شم سعودي دوبۍ نه به قلار شم د غلامۍ نه به قلار شم د دې دیاړۍ نه به قلار شم نور به په خپل وطن کې ښه ژوند تېرومه ما خو به هر وخت ستا رضا کړه تا به په ما پورې خندا کړه ما به وفا تا به جفا کړه خو تا د ژوند لار جدا کړه زه به نور ستا د یارانې نه ځان ساتمه د یارانې نه به قلار شم د شوګیري نه به قلار شم د دې قصې نه به قلار شم نور د هغې نه به قلار شم چې زمانه شوه زړه به رو صبرومه موری کوچیلا بمی ورکی چکی چکی ماست بخرم پیغل بشاما هو سرگی زما پواکی نادی چی چر دلال شمرال جوڑ کړي فسادونا ملګرو امید ساتم چې تاسو به د دې ټپیزو نه خوندونه اخیستي دا ټپې وې په اواز د میا اکرم علي چې لیکلي دي میا اکرم علي د سوات مدین سره تعلق ساتمه او انشاءالله نورې به هم تاسو ته د دې چینل اکرم علي 107 نه ښه غزلې او
شعرونه هم وړاندې کیږي. نو امید ساتو چې تاسو به دا خوښ شوي او مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ.